السلام علیکم بابو سنگ الله دې غم رک کا آمین آمین الله تاسو له صبر درکړي آمین 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 سویل غواړي بابو ها سویل غواړي سو نه بچي سو شو مطلب زه ما روز مرشه راټ کې ټول دنیا له پتا ده ایو به اختارو نو انت لاړم اذن زما زوی ما بسرال بیبي ماشومان نشته زه بیا کور ته راغلم مونږ ګرځېدو بیا سات تیر شو ماشومان راوړي ډګای کې ماشومان پراته دي اوس رابطه پته به زما زوی ته پته وي انا خو ظلم ډېر بچی وشو ځاسې دغه غواړم چې خپل انصاف وکړئ تاسو انصاف غواړم که نه چې ظلم وشو نو ماشومان انصاف غواړم حاجي صاحب الله دې صبر درکړي الله تاسو له ډېر زیات صبر درکړي پروګرامونه لیدل دوبۍ کې هم ما وایي زما ډېر خواهش و زما مسیح ما په بچې ډېر پنځونه لوک کړي دي ډېر زیات پنځونه مې لوک کړي دي خو ملاقات کې سمته و خدای را سره په غم کې ملاو دا به موږ خپله بدنصیبي وګڼو چې زموږ یو مونډه نه بوټي خپله مونډه نه خپله شو کولو ځان یې غر کو او بچي یې غر کو انصاف به دغه خبر وکړي که نه خپل ځان هم تباه کو او بچي هم تباه زه وایم چې سزا دې ورته ملاو شي بس دغه سزا ماشومانو چې ډېر کفر ورول دی قاتل هم اختر پرست ګناه شي امجد صاحب په دې کې چې کوم د بار چې کوم کونسل مشران دي شاهد صاحب تاسو نه یې په دې کې او پولیس ډپارټمنټ هغوی خپل څه وینا ده هغوی پکې څه منډه تړله جی پولیس خو چې کله پولیس ته دا خبر لاړو چې دا واقع انسیډنټ نه دی دا مرډر دی نو بیا بالا افسرانو هر 10 منټه بعد ذاتی طور سره ما سره رابطه کړې ده ایس او صاحب डी एस पी صاحب او डी पी او صاحب ایس پی انویسټیګیشن بیا هر 10 منټه بعد آئی د دې خبر اغسته ده نو موږ درخواست د پاکستان بار کونسل ته چې کم از کم د وکالت څوک نه کی دا به د ظلم وکالتي دا به د ظلم هم وړو کې ټکې ده ما سره الفاظ نشته چې د درو بچو مخالفت کې سړی ودرېږي او هغه بیا وایي چې نه دته رهایي پکار ده نو هر سړي کره بچی شته او ټولو کې خوږه سرمایه دا بچی د ایمان نه بعد د انسان دا تصویرونه چې چرته چلی ده دغه ماشومانو نو آیا د چا په وهم ګمان کې به وي چې دا بچا وجلي چې په دې کې د یو پلار نوم راځي نو خلک به دا ومني کله هم نه د کې ټول پلاران دي او یو پلار هم د خپل بچی په مړی نشي غلی کېدی حاجي صاحب نه ژوند هم یوړو سایم ته یوړه داسې یو کالبوت پاتې دی د سر نور هېڅ نه دی پاتې د بلال ګټلې یو کپ وله ورکومه